بېغمه ناست یې تاسو ولا نه پوهېږم تاسو تزاریان پاتې خلکو ته وګوره ټول لاړو وایي ځو چې حاجیان راځي نن اتره ماش ته تللی دی او نن خو پلار همدغه خبره باندې اوس لګېو همدغه باس هم کوو دا باس خو هم کوو یو باس دی یو کار دی نو خو کار هم کړی دی څه کار هم کړی دی ګوره موټر هم ګلپوش ته ولېږو تا به پکې ولېږو مخې ته به یې ورشي د خیره موږ به دلته تیاری وکړو یو دې وریجې دي هغه به ماغلته اشپز راوسوی د پخې به کړي لا حول ولا قوت یو موټر ګلپوش دی څو موټر یو ته ورپسې ورځې که نه پلار خو یو موټر ته یو نو خو سره دی تاسو ولې ما دې کلیوالو ته شرموئ یو موټر زما ورور د حج نه را روان دی تا یو موټر یو اقلا چې 15 ګلپوش شي یو شپېته اویا موټر یي دا کلیوال خبر کوي اقلا چې ډېرې نه یو لس دیګ وریجې خو پخې کوي اتر زامن هم څه کوي دا خپل خپلوان هم وګورئ هر یو کور کې چې ګوري دا اوس لس دیګې وریجې بار شوي دي وایي میلمانه خلک یې راغوښتي دي داسې خو مه کوئ شرم دی دې خلکو ته پلاره خیر دی موږ به ډېر وکړو د دې نه به هم پسې ډېر خیر دی موږ کشران یو ستا ته څه ویلی هم نه شو خیر دی لږ غوږ کېده باور پر رب وکړه اسراف دی ګوره ته چې د حج نه راتللې ته همدغې کاکا موږ ته وویلې اوس هم په تلیفون کې چې یو موټر نه ډېر مه رالیږئ او ته چې م راتلې ګوره یو موټر مونږ ګلپوش کړی او مخې ته درغلو هغه خپله وایي چې دا اسراف دی مې کوئ نو ته اوس وایې 15 موټره ګلپوش شي ورپسې موټر دیګي باندې شي دغه شي ولې دغه عنعنات او کلتور او دغه بېځایه فرهنګ د خپل ځان نه لرې کوئ ګوره خدای دې وخي بابا چې مړ شو همدا ته لګې وی هله جمعګي ده هله څومره غربت په هغه وخت کې څومره غریبانان وو دا مریض وو په شفاخانه کې پروت وو په بد حال وو وینې ته ضرورت وو پیسې نه وي هله جمعګي ده هله دا دې نه قرض که جمعګي هله هغې نه را قرض که خیرات وکړه قال دې وکړو ځمکه خرڅه که خو خیرات وکړه دا پیسې دي څه دپاره څه دپاره دي دقې ورځ دپاره په کار راځي ځان چاته کم مراولی خو الله به ویلی دي الله به ویلی دي پلانجانه خیر دی خپلو کې ناسي الله به ویلی چې اسراف مه کوئ دغه پیسې چې دغسې موږ په دې دغه کې باندې کوو اول خپل ضرورت پوره کړو خپل ضرورت هم پوره شو شاوخوا ګاونډیان دي یتیمان دي غریبانان دي نوي ماجرین دي دوی سره په جوماتونو او په مدرسو او په مکتبونو کې پیسې مصرف کول صدقه جاریه ده نو خو صحیح ده نو خو یم چې دا خلک یې کوي نو خو خلک دې کوي که نه خو دا به ورو چې نه خیر موږ پسې د خلک وخاندي دا چې قرضداري شو ښه دی او که دا چې یو که مسلمان سره خپل ضرورت موږ ته د الله وس راکړي ګوره پلار جانه تاج وکړو موږ ته د الله وس راکړي چې زه یې وکړم دا یې وکړو خو دغه بېځایه مصرف یې په دې حجونو کې د دې نه تېر شئ ګوره زمونږ پلار جانه ګوره زه تا ته یو قصه وکړم زمونږ همسایهګان دي د ولږې مړ کېږي او مانو کاکا چې ورته موږ ویو هغې دا اوم حج ته روان دی حاجي اکبر او خواته هغه سړی دومره ولږه دومره مریضتیا دومره دغه زه ورغلم چې یو 15 روپۍ راکړه چې هغې سره کومک وکړو موږ هم راغونډې کړي دي ما ته وایي چې پرون ما ډوډۍ او شیان ورلېږلي وو بس دی ګوره زه تا وایم الله دې وس وکړي خدای ورته قبوله کړي او خو دغه زدګي او دا شیان دا د خپل غریبانانو ته لاسنیوی وکړو دا مهاجرت وکړو چې د پاکستان راغلی دا مهاجرت ښه خبره مو کړله د دې نه داسې معلومیږي چې ما په تاسو باندې دا تعلیم وکړ د دې نتیجه ماته نن معلومه شوله دا تعلیم دونه ګټه لري نن زه په تاسو افتخار کوم چې ما په تاسو تعلیم کړی دی او تاسو نن ماته داسې خبره وکړله چې زما مغزم را خلاص کړه آفرین پلاره ګوره د خلکو خبرو به خلک ډېرې خبرې کوي چې دې زر وسکه موټر به اوس راورسېږي د خیره سره دا یې زه یو به درسره لاړ شو بل د خدمت ته ملا وتړو یاره زه خو وایم چې دې تک تم ضرورت نشته دی نه ته خو ورشه ته کاکا دې ګوره کاکا د پلار شاخي ور بشم موږ ویو چې موږ شو چې هغه خوشحاله شي ور بشم په دې خپل موټر کې ورځم او هیڅ څوک هم ځان سره نه بوزم په دې که اوس مې دې خلکو ته وویلې لاره بندي وکړو یو کس مریض او دغه پیسې نه دي دا کوم مصرف چې په دې کوو په دې وریجو په دې بېځایه مصرفونه چې کوو دغه چې تا کوم همسایه وښوده دغه پیسې به هغه ته ورکړو د هغه به په زندګي جوړه شي پیسې نه ورکړو یو غرفه به ورته ولګو یو دوکان به ورته جوړ کړو دا یې ورته کار وچلېږي وایم آفرین دغسې زامن خدای پاک هر څوک چاته ورکړي الله دې تام خوشحاله دا چای خو دې وڅښه که نه چای نه څکم ځم چې خلک رانه روان دي زه نو زه په خیر له زه په امان
خیر لاړ شي راځه ورور راځه یا الله شکر خدای شکر خدای شکر پلار مې پوه شو ګوره نن زه د خوشحالۍ نه په کالو کې نه ځایږم باور وکړه وروره دا اسراف دی همدغه بیچاره چې په خپو معذوره دی او واړې لورګانې دي زوی هم نه لري دي چې یوه غرفه جوړه کړو او وړوکې غوندې دوکانک ورته جوړ کړو نو د دې بدبختۍ نه به هم لرې شي د محتاجیت نه به هم ختم شي دیواله پاکستان رالم بیچاره د مهاجره دی هلته دغه کمپې لګېدلی دا څه نه وایي خیمې لګېدلې هېڅ شی نه لري بس صحیح دی وروره چې د تسکه تم راځه او که ځې چې ګلپوش موټر کې پلار سره یو ولېږو دا وشو راځه نظر زر وکړي خلاص